څه لري دغو خلکو خپل سټیټمنټ دغه دی چې دا موږ جوړ کړي دي چې دا تا جوړ کړي دي نو د زموږ 80,000 پښتانه چې چا شهیدان کړي بیا ته ملګری یې دلته اوس نه ده د میډیا خبره د دغه میډیا خبره نن نه ده دلته ذکر وشو ورونه زه د وزیرستان بیت الله هم د وزیرستان او په هغه پسې غرونو ته تلل ته کوریج ورکو موږ په پریس کلب کې کله کله کېنو پریس کانفرنس کوو په وټاکه څوک هلته کیمرا راړئ دا د دوی ترجیحات درته ښایي چې د ده ترجیح دی ده څه ښایي او دا اوس هم په دې وختونو کې که موږ د پاکستان سره د طالبان سره د افغانستان سره د امریکې سره د چین سره د ټولو سره نیوټرل پاتې کېږو چا سره اداره شته او بیا دا ګارنټي شته چې په نیوټرل کې به موږ محفوظ وو دا ګارنټي د چا سره شته دی چې موږ نیوټرل پاتې شو موږ محفوظ وو زموږ مرګونه به نه کېږي جنګ به زما کور ته نه راځي تاسو دا خیال کوئ چې که موږ څه بد کارونه لګیا کړي دي ایک په بدل ته څه جنګ راغلی دی موږ وژل کېږو دا ستا د دلته د بیانیې خبره نه ده دا پالیسیز دي په دې کې که ته ژاړې که ته خاندې که ته اپوز کوې که نه اپوز کوې دغه به کېږي او روان به وي خبره د راتلونکي نسل ده چې هغه ته د چغې سترګې ژوند پرېږدو که د ټیټو هغه ته موږ څه سبق ورکوو چې ستاسو کوم ابا او اجداد هغې په دغه وطن باندې ننګ وکړو که غلي پاتې شول زما په نظر باندې خو باندې ډیټس آر نیوټرل مړي نیوټرل پاتې یو کار په مخه کول دي یو بیانیه چې کومه هم راوړئ هېڅ خبره نه ده خو غلي پاتې کېدل بس چې زه په کور پاتې شم دا به موږ بس کړي موږ به محفوظ کړي په بخښنه سره خدای به که دغه جنګ دا جنګ چې په مخه ځي دا ناست څومره کسان ناست دي تر موږ پورې د دوی تر کورونو پورې به دغه غم هم راځي د دوی تر کورونو پورې به تر خودکش ته رارسي هسې موږ او بیا دا د افغانستان خبره چې موږ کوو یو خو یې داسې کوو لکه په افغانستان چې څه شګړه کوو لکه په افغانستان باندې چې زموږ څه لوی احسان وي چې موږ د دوی خبره کوو د افغانستان خبره ستا د کور خبره ده که یې ته نن نه وکړې سبا تر کوره پورې هغه جنګ تا ته رارسي دا تیره هم تجربه ده چې د افغانستان جنګونه دې خوا راغلي دي نن هم دغه تجربه ده چې دا به دې خوا راځي او د دې جنګونو اثرات به څه وي شدت پسندي په دې وطن کې زیاتوي په بخښنه سره چې یو طالب نه وجود لري هم دا جنګ چې نور په مخه ځي دا به دلته خپل سوچونه او فکرونه جوړ کړي جنګونه خپل فکر غځوي دلته به په دې کلي کې دا هر څه جوړېږي دا دومره خبره معاشي لحاظ سره دا پرېږده چې په ډیورنډ لاین باندې څه ګټونه دي هغه به بند وي دا به کرفي وي دوکانونه به بند وي دا به کورونه ړنګېږي دا به اپریشن وي دا به دلته دماکې وي دلته به دا د ډیورنډ لاین د څو ګټونو خبره نه ده دا د هر بازار د هر دکان د دروازې خبره ده چې کله غیر محفوظ شي بیا به ستا بازارونه بند وي موږ لا اوس هم نه دي هیر په مینا بازار کې دلته دا خبره هم وشوه چې ایکسپاټا ډېره متاثره شوې ده د دغې خبرې سره بلکل موږ اتفاق نه کوو په ایکسپاټا نه زیات شهادتونه دلته په پېښور کې شوي د مینا بازار په روډونو باندې زموږ پښتنې نجونې لوڅ لوڅ جسمونه ټوکړې پرتې دي دا د کویټه د بازار دلته د خلکو د وینې او غوښه په دیوالونو پرې پرتې وي نو دغه ده هم چې موږ او تعلیمي لحاظ سره هم ډېر لوی موږ اوس هم ډېر جنګونو پر شا وغورځولو نور به هم د دغې تعلیمي اثرات ډېر زیات شي سکول ته تګ به مشکل شي د سکولونو چایس به مشکل شي کوم ځکه چې حملې چې یو ځل کېږي په یونیورسټي هم کېږي بیا په سکول هم کېږي دا ټول ځایان کار کېږي نو که چیرې ناست کسان د پښتانه مشرتابه یعنې مشران ځان ته وایي جرأت به کوي بیا د لوړو کامونو چې چک ځای ته رسېدلي دي ترقۍ حاصلې کړي دي هغې هیروز په جنګونو کې شهادتونه ورکړي دي هغې هیروز په کلکو ورځو کې دا خپل جسم په ګولیو اوږه باندې پېښ کړی دی
هغه کام چې په سخته ورځ یې مشر نشي راوتلی هغه کام پاتې وي او بیا دغه خبره چې دا جنګ به دغ به راځي دا هم یو کال اول که چا ویلی نو ویلي دی وایي دا اوس نه نشي ویلی چې راځي آیا عمران خان په څه ورته چې تبدیلي نہیں رہی ہے جنگ راځي نه جنگ راغلی دی بده خبره ده چې زه اوس ویډیو درته سټارټ کوم 2 ورځې اول یو ویډیو ده په ساوت وزیرستان لادا کې جرګه شروع ده زموږ ملګرو شروع کړې وه نو زموږ یو مقرر ورته کړي چې تاسو ته څه پکار دي نو خلک په غږ وو چې امن نو دوی له د امن غږ نه وکړی چې د راکټ دراز شو که نه اوس هم ویډیوز چې څوک یې هم ګوري زه به یې در سینډ کړم نو دلته جرګه لګیا ده او داسې فایرینګ لګیا دی او د شرم هم یو ادبي دلته د امن جرګه لګیا ده او دومره حیا نشته دی چې هلته په 1500 میټر کې حمله را او هغه ملګرو ته آفرین وایم چې په هغو کارتوسو په منځ کې هغه جرګه خپله کوله لګیا وو که موږ په دې کې دننه یوازې یو ګوند یا یو تحریک ور پرېږدو چې دغه د مقابله وکړي هېڅ مسله نه ده که وایي حکام په دې تحفظ نشي حاصلولی په دې باندې چاته تحفظ شته نه دا به ټول راپاسي او ټول به په دې کې دننه خپله برخه خپله ونډه اچوي ملګرو دلته د افغانستان د اوسني حالات د جوړېدلو متعلق خبره وشوله افغانستان is thrown to the walls in war ټول د افغانستان مختلف د ګروپونو نامونه دومره مختلف چې 200 ګروپونه هلته نور هم دي چې ډېر ظلم وشي که نام هلته بل راشي دغه جنګ دا اوس چې روان دی په دې کې د امریکې هم مفادات دي په دې کې د نورو هم ډېرو قوتونو مفادات دي او هغه اوس آموخته شوي دي مونږ یې پېژندلي دي چې بس دا کیل دلته روانېدلی شي مونږ چې لږ ماشومان وو په بخښنه سره مونږ د ماشوموالۍ ټول په جنګونو کې راستل شول نو بیا به یو خبره مونږ اورېدلی وي چې دا ګیم دی نو په هغه وخت کې به هم ما په خندا کې ورته ویل چې یاره دا ګیم چې دوی کېدوي خو راشئ چې د پیچ ته ورننوځو ځینې خراب شي دا ګیم به موږ او تاسې خرابولی شو هم ډېر زور لري وطن زور لري که څوک د مرګ نه یېرېږي که څوک د ورکېدلو نه یېرېږي نو زه یو جهاني فرموله درته وایم مرګ چې یو فرد راپاسي هغه څوک مړولی شي کام چې راپاسي کامونه څوک نشي مړولی یو فرد لاپته کېدی شي کام نشي لاپته کېدی چې ټول کام راپاسي بیا په چا کې دا جرأت نشته دی چې تا ورکړي یا تا مړ کړي دا زموږ په بې اتفاقي ریزلټس دي چې دغه راځي او افغانستان د اندروني صورتحال هم ښایسته تجزیه وشوه خو د یو قام د یو ملک چې سوشل فیبریکس ختم کړي مکمل د دوی هغه خلک هغه وجودونه هغه سیستم چې هغه یو سوسایټي د ځان سره نیولي وي هغه ټول ختم کړه نو دا پوښتنه بیا دلته ډېر د ایکسپرټا ملګري ناست دي هغه نه وکړئ چې کله د دوی په علاقه کې د سوشل فیبریکس یو جال ختم شو نو دوی څنګه دا لفظونه په ځان وړل کړي تاسو څه کوئ ولې نه یا تاسو مزاحمت ولې نه کوئ د یو قام لیډینګ ډېر په مشکله په کرایسس کې را پیدا شي او هغه هم چې د منځ نه ځي نو افغانستان سوشل فیبریکس ختم شوي دي په هغه کې که تاسو دا خبره په دوی پرېږدئ چې دا جنګ به دوی په یوازې سیټ کړي نو نه به دوی د ځان نه لرې کړي او نه به موږ درته دا توان ولرو چې یا د دوی ولري یا هغه خپل چې کوم جنګ دلته دی هغه لرې کوو او دا اوس چې کوم هلته حالات روان دي نو لیجیټیمیسي خو هغه لا پخوا وه د سی ان ان په شان په چینلو باندې هم د دوی انټرویوګانې چلېږي موږ د امن دپاره دومره چغې وولې چې مرۍ مو وچه شولې سی ان ان خو پرېږده هغه تر دلته ډېر خیبر نیوز باندې هم زما انټرویو شوی وه هغه رانه باندې او څوک چې جنګ غواړي
هغه ته دومره پروتوکولز دي دنیا ورسره تعلق ساتل غواړي. نو خو یو خبره دا هم ده چې تېر جنګ خو شلو موږ ته پته نه وه، موږ به دا ویل چې ولي خان وویل بس ولي خان اعتماد نه کوه، پلان کې وویل پلان کې وویل. نو دې ځل خو ټولو په دې اتفاق کړی دی، ټول پې پوه یو، ماشوم چې په کلي کې در ولګوي هغه هم پې پوه دی. اوس خو د وټ نیکسټ کیسه ده چې په دغو پوه شولو چې جنګ دی په موږ دی او مخنیوی ده، نور څه کولی شو؟ نو دغه ته هم دلته یعنې هغه تجاویز په اخر کې زه بیا پېښوم چې موږ په دې حواله سره هم څه کولی شو. ملګرو د دغې ملک یو څه خلک دي چې ټوپک ګرځوي، ځینې یې په وردۍ کې ګرځوي، ځینې یې بغیر وردۍ ګرځوي. زه یو هغه خلک چې په هغو علاقو کې د 5 ګروپس چې کوم دي دغه اوسېږي د هغو نه به دا تپوس موږ تاسو ټول وکړو چې آیا په ګوټ طالب کې، په بټ کې، په آی ایس آی، په ایم آی او فوج د دوی په ایکشنز کې تاسو ته څه فرق ښکاري؟ د دوی په ظلم په پالیسیز کې څه فرق درته ښکاري؟ راشئ هغو نه تپوس وکړو. غریب خلک به وي، ډېر به نه پوهېږي، خو جبران څه محسوس کولی شي چې آیا څه فرق هغه محسوسوي؟ که زموږ ولس دا فرق نه محسوسوي باید موږ یې هم بیا نه کړو محسوس دا فرق چې دوی یو خلک دي که بېل خلک دي. زموږ ملګرو د دوه مذهبي ګوندونو ملګرو ښایسته خبره وکړئ. زه یو ځل ریپیټیشن کوم، یو ځای کې مې دا خبره کړې بیا ریپیټ کوم. زموږ علما ته موږ وایو ډېر لوی قدر درته لرو، په دې هم لرو چې ډېر علما زموږ ملاتړي هم دي په دې موقف کې. خو چې دا کوم اجتماعي غږ راځي هغه متعلق چې زموږ په اسلام د پښتنو څه جنګ نه دی سره. ملا صاحب چې تا ویلي دي چې سبا روژه ده، موږ په هغه نه پس بیا اسمان ته نه ګورو چې میاشت که نه بس ملا صاحب وویل سبا یې کوو. خو موږ په هغو خبرو باندې بیا ضرور خبره کوو. دلته د احمام یو دوه تپوسونه خو کولی شو. دا زموږ د نارت وزیرستان کې هغه پټ عبدالرحمن یو څه نه 10 کاله اول یې په دې پورې خلک وژل چې ته د پاکستان فوج خلاف جهاد نه کوې. اوس د پاکستان د فوج ملګری شوی دی، طالبان ورته وایي، اوس د پی ټي ایم ټوپۍ چې د پاکستان د فوج مخالفت ولیکي. نو ملا صاحب زه د ایمان تپوس درنه وکړم چې څه شی دی؟ سپورټ کول که نه سپورټ کول؟ تا خو دواړه وکړه. دلته 40 کاله داسې کېږي چې تا به ځان ته وویل چې کمیونست یم ډایرکټ به کافر ورته ویل شو، خو وبښئ موږ په بد نیت نه وایو. دا د جنګ سره تړلې خبرې دي، په دې نامه جنګونه شوي دي. اوس زموږ مذهبي خلک هغه پارټیانو ته بېغه ورکوي، مبارکباد ورکوي. جمهوریت دلته غواړئ هلته نه غواړئ. د مولانا فضل الرحمن صاحب خبره ظاهره خبره ده، د علما خبره ده. هغه په یو انټرویو کې وایي چې موږ ټول چې څومره فرقې دي او بیا د ټولې فرقې چې څومره علما دي، پېشوای دي، د دغو ټولو اتفاق په دې خبره ده چې په پاکستان کې څوک حکومت ته راځي دا به د جمهوریت د لارې راځي. ظاهره خبره ده چې د دومره علما په یو شي اتفاق کوي دا به د ثواب کوي. نو دغه خبره چې اشرف غني په افغانستان کې ورته کوي چې د جمهوریت د لارې د حکومت وي، آیا د هغې هم ثواب کېږي په دې خبره که د هغې ګناه کېږي؟ ګوره جنګ جوړ شوی دی. په دې جنګ کې زموږ د خپلو مذهبي طبقې سره هېڅکله کلیش نه غواړو. دوی سره غواړو چې په یو پلیټفارم و د دغې جنګ مخنیوی وشي. مسله دا ده چې د جنګ د مخنیوي خوږه جمله، رومانټیک جمله، دا هر سړی یاده کوي، خو د دغه نه اول او وروسته بیا هغه بیان وکړي چې 100 کاله اول و. دغه جمله چې لږ نوره واضح شي، افغانستان د جنګ بند کول د هغې لپاره کردار ادا کول، دا به دې خوا خلکو ته امن راوستل وي، هغې خلکو ته به هم دا پیغام ورکول وي چې تاسو وایئ چې ستاسو لخوا خلک راځي جنګ کوي، کم سے کم موږ هم په دې کې نه یو ملوث. دا خو به هم ورته واضح شي. او بل
ملګرو د ولی خان اخري پریس کانفرنس دا اوریدو دی هغه په اخري پریس کانفرنس کې یو خبره کړې ده چې امریکا افغانستان ته راځي خو څنګه افغانستان به پرېږدي نن هم هغه سوال ګرځي چې امریکا راغله څنګه افغانستان یې پرېښودله مات ګوډ افغانستان یې پرېښودو ډېر یعنې هغه چې د جنګ طبیعت بالکل د ختمېدلو و چې د جنګ خبرې ډېرې په معاشره کې د بدنامۍ طرف ته تللې وې په هغو وختونو کې داسې ماحول جوړ شو چې بیا خواهشات ورچک کړل شول نو تجویز دا دی چې تېره چې کومه اعلامیه جاري شوې ده هغه د یوازې اعلامیه ته نه پرېښودل کېږي د هغې دپاره د هم عملي خبره وشي او د افغانستان د مسلې په هکله باندې جرګه که بله راغوښته شي هم جرګه دې راوغوښته شي جلسه که ټوله مشترکه کوي دا یې په هغه نه هم ښه فام دی او که یو مضبوطه کمیټي د ټولو مشرانو جوړېږي او دغه خبره یعنې دلته ملګرو وویل چې پکار ده چې په افغانستان کې دواړه سره کېږي موږ ډېر کمزوري خلک یو چې څوک یې هم دا کېنول ته راضي کولی شي تر ټولو اول ویلکم از موږ ته راخوي چې کېنولو ته تیارېږي جرګه جوړېږي هم هر څه چې کېږي په دې مسلې دا یو سیټ اپ وشي خو تجویز اخري دا کوم چې یو سټیرینګ کمیټي دا جوړه شي په بخښنه سره ویډیوز هم لګیا دي ځینې خبرې ډېره بدې وي دلته چې یو تن جرګه راوغواړي بل به خامخا کمزوری سړی ور ولېږي چې دغه ویلیوز یې زده که نشي کړی چې بل یې راوغواړي بیا به بل دا سره کوي نو په کار ده سټیرینګ کمیټي جوړه کړو د هر ګوند او تنظیم یو یو تن پکې واخلو ځای وخت او ایجنډا دې ټاکي چې کومه ورځ مو راغواړي چې د غیر سنجیدګي ختم شي دا د دغې یعنې دا نه وایي چې موږ ته دلته سنجیده خلک نه دی ناست په بخښنه سره چې یو ځل تر دې ځای راغلی دی په دې نه سنجیده خلک شته نه خو د ګوندونو نماینده خلک دا ضروري دي چې وي نو په دې کې دننه یو سټیرینګ کمیټي به ښه کار وکړي او د یوازې تک چې کوم دی دا نقصان کوي ځکه هم چې د موقف هر موقف یو دشمن لري ته به د کام د مفاداتو دپاره یو ګوند راچک شي او هغه به ښه غیرت وکړي یو تحریک به راچک شي ښه ننګ به وکړي خو هغه یوازې ټارګټ شو بیا که ټول په یو ځای ودرېږي بیا هغه یوازې نشي ټارګټ کېدلی بیا ورته ډېر یو بیا دښمن مخه نیول اسان وي دا یوازې تګ که ډېر هم کریډیبیلیټي پکې زیاته وي کریډټ چې څومره هم پکې زیات واچوي نقصان یې هم د هغې برابر وي د مشترکه تګ سره یو خو کریډټ شریک شي هر سړی به خپل کردار پکښې ده کوي بل یې بوج په هر چا کم راشي او د تیرو چې کوم د نن ایجنډا ده په دا کې که دا هم واچل کېږي چې دلته سیاسي خلکو وژنې هم روانې دي دمکیانې هم ورته روانې دي او درېیمه خبره قیدیان هم دي او دا سبا نور ملګري هم کېدلی شي علي وزیر امین پښتون اویس په قید کې دي هېڅ بله خبره یې نه ده کړې د دې کې وطن خبره یې کړه لکه نن او زه او تاسې پکښې راټول شوي باید دا خبره وشي جمال صاحب هم ټویټ کړی و چې یعنې هره ورځ کارونه د ده دپاره به هېڅ خبره نه وي د بل ملګري په څه خو کامل لحاظ سره د دغې کام مشرانو ته دمکیانې ورکول دا کنډم کول پکار دي په دغې جرګه کې او بیا چې کوم شهیدان شوي دي په هغه باندې مشترکه موقف چې دا شهیدان موږ د یو ګوند سره نه تړو هر سړی د ځان سره ونکړو ما ټایم ډېر زیات واخیسته ډېره مننه خدای مو خوشحال لره آباد اوسئ